د امیرالمؤمنین د 519 ګڼه فرمان چې د تورو شیشو د سپیناوي په موخه یې صادر کړی د خوست ښاریان د تود هرکلي سره مخ شوی. دوی وایي چې دغه فرمان باید امنیتي مسؤلین په ټولو نظامي او ملکي خلکو پلي کړي. د تورې شپو ورکېدل ډېر ښه اقدام دی او دې سره ډېرې ستونزې ورکېږي لکه غلا قتل ترور او ډېرې ستونزې سره ورکېږي. او په تېر کې ما د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې دا کار عملي کړي خو عملي نه کړه. اوس وخت کې د اوسني نظام څخه هیله کوو چې په اړونده برخه کې اقدام وکړي او عملي کړي او دا نه کړي چې دا لوړپوړی چارواکی دی یو ټیټ رتبه دی ټولو څخه باید سپینې کړلی شي. تور شیشو بندېدل چې دي دا د امارت اسلامي لخوا یو ډېر ښه اقدام شوی دی ځکه د جمهوریت په وختو کې چې اغلا قاچاق ماشومان تښتونه دا ټول په همدغه تورو شیشو کې کېدل. نو اوس چې دغه کوم فرمان صادر شوی دی دا باید په ټولو باندې عملي نه شي نه یوازې دا ملکي خلکو باندې دا چې دولت کوم لوړ رتبه چارواکي دا باید په هغو باندې هم عملي شي. دغه راز د خوست ولایت امنیتي مسؤلین هم وایي چې د امیرالمؤمنین ټول فرمانونه باید پرته له ځنډ په ټولو یو شان تطبیق او عملي کوي او د خلکو په رواني امنیت اغیزه اچوونکي سببونه به له منځه وړي. دوی زیاتوي چې د مشرتابه د 519 ګڼه فرمان د تطبیق په موخه به لازم اجراات کیږي او له دې وروسته به هیچ چاته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د تورو شیشو موټر خوست ښار ته داخل کړي. دا چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب هیبت الله اخندزاده صاحب له طرفه د تورو شیشو د سپینولو په اړه 519 ګڼه فرمان صادر شوی دی چې په خوست کې د یاد فرمان په اساس هر موټر چې شیشې تورې وي شیشې سپینېږي او هیچا ته هم دا اجازه نه ورکول کیږي چې په تورو شیشو کې خوست ښار ته داخل شي. د یادولو وړ ده چې د امیرالمؤمنین د یاد فرمان د صادرېدلو سره سم د خوست ولایت امنیتي او ملکي چارواکي چې د بېلابېلو دلیلونو په اساس د خپلو وسایطو شیشې تورې کړي وي پاکې کړي. دوی دغه راز د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د یاد فرمان د تطبیق لپاره د خپلو امنیتي مسؤلینو سره پوره همکاري وکړي.